په بلوچستان کې 4 او په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د بلوچستان په سیوی کې د پاکستان سرحدي ځواکونو FC 4 او د جنوبي وزیرستان په سرار اوغه کې یو پوځي وژلی دی. دواړو بریدونو په سړک کې د ایښودل شوي بمونو په ذریعه شوي دي. د سیوی ځایي چارواکي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې په سانګان سیمه کې نامعلومو وسلوالو ماپښین مهال د FC ځواکونو پر ګاډو د ریموټ کنټرول بم چاودنه وکړه چې له امله 4 سرتیري مړه او 10 ټپیان شول. د چارواکو په خبره حمله هغه وخت وشوه چې کله د امنیتي ځواکونو هلاکداران له یو چیک پوسټ څخه بل ته تبدیلېدل. ګڼ امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او زخمیان په هلیکوپټرونو کې د کویټې CMH روغتون ته رسولي دي. هلته ډاکټرانو مشال راډیو ته وویل چې د ځینو زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل د مارچ پر 14مه د پوځیانو یو ګاډی د سړک د غاړې پر بم وختی چې له امله یو سرتیری ووژل سو او 2 نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان د پاکستان د دې حملې ذمهواري منلې ده. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.